پر اسرایلو د ایران د تیر شپې ځوابي بریدونو کې د تل ابیب ابوتیام او رهود ښارونو کې شپږ تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. اسرایل رسنیو ویلي چې د تل ابیب سیویل کې د ایران په راکټي بریدونو کې 15 تنه لا درکه شوي دي. ورته مهال یمن کې انصار الله اعلان کړی چې د ایران په ملاتړ به د اسرایلو پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بلخوا حوثیانو د اسرایلو په مرکزی سیمو توغندیز بریدونه کړي دي چې د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سری ویلي چې دوی دغه بریدونه د ایران د پوځ سره په همغږۍ کړي دي. د یحیی سری په وینا په دې برید کې د فلسطین 2 هایپرسونیک بالستیک ګن توغندي د اسرایلو پر مرکزی سیمو توغول شوي دي. سری په یو بیانیه کې د یاد برید موخه د اسرایلو له لوري په اشغال شوي یا په سیمه کې د مهمو ځایونو په نښه کول ښودلي دي. همدارنګه اسرایل رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې د ایران د تیر شپې بریدونو بې ساري ویجاړۍ رامنځته کړي دي. د راپورونو له مخې د تل ابیب په لوی ښار کې داسې ورانی شوی دی چې تر دې وړاندې یې ساری نه دی لیدل شوی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیواد یې پر ایران برید کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي ویلي امریکا په اسانۍ د ایران او اسرایلو ترمنځ توافق او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پای ته رسولی شي. ټرمپ ویلي که ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي نو دغه هیواد به تر ټولو پیاوړی او بې ساری ځواب ورکړي.